خان د ماشوموالي نه په یو مسترخانه کې کار کوي. د خان پلار یو ډیر غټ انجینیر وي، خو هغه د خان په ماشوموالي کې وفات شوی وي او د خان د بیمار مور او مشر خور ذمہداري د خان په سر وي. یوه ورځ چې خان خپل ځای ته د کار د پاره ځي، نو د هغه مور هغه ته وایي چې بچی روجا را روانه ده او په کور کې راشن ختم شوی دی. د خپل مالک نه اډوانس تنخواه را واخله چې موږ د روجې د پاره څه سودا راوړو. خان خپل مور ته وایي چې ته هیڅ غم مه کوه، زه به د روجې د پاره ټول سامان راوړم. خو هر کله چې هغه د کور نه وځي، نو هغه دا سوچونه کوي چې زه به د خپل مالک نه اډوانس تنخواه څنګه غواړم، ولې چې خان یو خودداره انسان وي او څوک هم د هغه د حالاتو نه خبر نه وي او ټول خلک دا سوچ کوي چې خان یو مالداره انسان دی، ولې چې د هغه پلار یو انجینیر وي او په خپل وخت کې یو ډیر غټ کاروباري سړی وي. په دې وجه د هغه کور ډیر ښکلی وي، خو د هغه نور حالات ډیر زیات خراب وي، ولې چې خان ته د پلار نه څومره هم څه پاتې شوي وي، هغه د خان د مور په بیمارۍ خرڅ شوي وي او اوس د خان دی د کور گزاره صرف د خان په تنخواه کیږي. هر کله چې ماښام شي او خان کور ته راشي، نو د خان مور ډیره زیاته بیماره وي. کله چې خان خپل مور وویني، نو ډیر زیات پریشان شي او سمدستي د خپل مالک خواله لاړ شي او خپل مالک ته وایي چې زما مور ډیره زیاته بیماره ده او مالا اډوانس تنخواه راکړه چې زه خپل مور ډاکټر لا بوزم. د خان مالک چې دا خبره واوري، نو هغه سمدستي خان لا د هغه تنخواه ورکي، ولې چې هغه ته معلومه وي چې خان په اول ځل د هغه نه اډوانس تنخواه وغوښته. د تنخواه اغستونه پس خان کور ته راشي او خپل مور ډاکټر لا بوزي او د هغې علاج وکړي. کله چې خان د هسپتال نه راځي، نو هغه سګوري چې هغه سره په تنخواه کې هیڅ هم ندي پاتې شوي، نو هغه ډیر زیات خپه شي، خو هغه دا سوچ کوي چې الله به د هغې دپاره څه نه څه بندوبست کړی وي. هر کله چې هغه کور ته راشي، نو هغه کچن کې راشن وګوري، خو کچن کې هر څه خالی وي او راشن ختم شوی وي او دغه شان هغه لومبې پښمنې د زوړ دال او د اوچې روټۍ سره وکړي. د خان مور چې خپلو بچو ته وګوري چې د هغې بچي د زوړ دال او اوچې روټۍ سره پښمنې کوي، نو هغه ډیره زیاته خپه شي او ځان سره دا سوچ کوي چې زما د بچو روجا زما بیماری خراب کړه. بل طرف ته خان سره دا فکر وي چې پښمنې خو چې هر څنګه وشو، خو د ماښام د پاره به څه نه څه پکار وي او په دغه سوچونو کې هغه ویده شي. کله چې سحر شي او خان مسترخانې ته لاړ شي، نو هغه دا سوچ کوي چې زه به روجا دلته ماته کړم او خپل کار سره به اور ټیم ولګوم. خو په منځ کې د هغه طبیعت ډیر زیات خراب شي او هغه په نیمګړه کې کور ته را روان شي. هر کله چې هغه را روان وي، نو هغه سګوري چې په لاره کې راشن تقسیم کیږي. خان چې وګوري، نو د راشن ورکولو والا کسان چې چاله هم راشن ورکوي، نو هغه له تصویران وباسي. خان ته د خپل کور حالات مخې ته شي، خو د هغه خودداري هغه ته د راشن اغستو اجازت نه ورکوي او خان د هغه ځای نه تش لاس کور ته لاړ شي. او کله چې هغه روجه ماتي ته کینی، نو هغه خپله روجه په اوبو او روټۍ ماته کړي. بله ورځ چې خان د کار د پاره مسترخانې ته لاړ شي، نو هغه دا اراده کړې وي چې هغه به نن اور ټایم خامخا لګوي. کله چې ماښام شي او خان روجه ماتي ته ناست وي، نو دغه وخت مسترخانې ته یو ښکلې او مالداره جینۍ راشي او خان ته وایي چې زما ګاډی خراب شوی دی او زه یو ډیر خاص میټینګ لا روانه یم. که تا زما ګاډی سم کو، نو زه به تاله ستا د کار نه سیوا پیسې درکړم. دې خبرې اورېدو سره خان خپله روټۍ پرېږدي او د هغې ګاډي خواله لاړ شي او د ډیر محنت نه پس د هغې ګاډی سم کړي. هر کله چې هغه جنۍ ته پته ولګي چې د هغې ګاډی خان ډیر زر سم کړو، نو هغه پوه شي چې خان یو محنتي او قابل هلک دی او هغه خان لا د کار د پیسو نه سیوا پیسې ورکړي. خان چې پیسې وویني، نو ډیر زیات خوشحاله شي او بازار ته لاړ شي او په هغه پیسو د کور د پاره څه سامان راړي. هر کله چې خان کور ته لاړ شي او د هغه مور او خور د هغه سره سامان وویني، نو ډیرې زیاتې خوشحاله شي او د خان مور د هغه نه تپوس وکړي چې دا هر څه تا د کوم ځای نه راړل.
چې په دې سره خان خپل مور ته وایي چې دا ستاسو د دعاګانو نتیجه ده. بل ورځ سهار چې خان مسترخانه ته لاړ شي نو هلته یو کس راغلی وي چې هغه د خان باره کې تپوسونه کوي. هغه کس چې خان وویني نو خان ته وایي چې میډم عایشه خپل دفتر ته غوښتي. دې خبرې اورېدو سره خان دا سوچ کوي چې هغه به ماته سوای. خو هر کله چې خان دفتر ته لاړ شي نو عایشه سره څو وکیلان او نور کسان ناست وي. عایشه چې خان وویني نو هغه ته وایي چې ته هم دلته کېنه او ما چې ستا دپاره کم معلومات کړي دي هغه به ستا زندگی بدله کړي. دینه پس عایشه خان ته وایي چې ته وړوکی وې نو د دغې مسترخانې مالک خو ستا پلار و، نو اوس د دې مالک بل کس ولیدي. چې په دې سره خان هغې ته وایي چې کله زما پلار وفات شوی نو هغه وخت زما شوم او د هغې نه بس ماته داسې ویلی شو چې دا مسترخانه موږ ستا د پلار نه اغوستې وه. دې خبرې اورېدو سره عایشه خان ته وایي چې دا هر څه دروغ دي او تا سره ډېره غټه دوکه شوې ده او دا مسترخانه ستا د پلار د مرګ نه پس په دوکه ځان ته کړې شوې ده، ولې چې ستا د مسترخانې مالک په یو وخت کې ستا د پلار نوکر و. هر کله چې خان دا خبره واوري نو هغه ډیر زیات غوسه شي او دا سوچ کوي چې د هغه د دې توکې سره د هغه په ژوندۍ کې څومره مشکلات راغلي دي. خو هغه د عایشه نه تپوسو کی چې تا ته د دې هر څه باره کې څنګه پته ده. چې په دې سره عایشه هغه ته وایي چې هر کله تا زما گاډي سم کړو نو زما تا سره مینا پیدا شوه او د هغې نه پس ما ستا باره کې تحقیقات شروع کړل او ما ته دا معلومه شوه چې دا مسترخانه ستا ده او هغه وکیلان هم خان ته کاغذونه وښایي. دې نه پس خان عایشه سره نور تحقیقات شروع کړي. د عایشه پلار د خپلو غټو وکیلانو او پرایویټ انویسټیګیټرانو په ذریعه ټول کاغذونه او د بینک ریکارډونه راوباسي او د هر څه نه خان ته دا معلومه شي چې د هغه پلار نه صرف یو انجینیر بلکې د یو سلطنت مالک و او په ټول ښار کې د هغه په نوم څو کارخانې، د کنسټرکشن کمپنی او 3 5 سټار هوټلې شامل دي او قبضه کوونکو والا نه صرف په مسترخانه بلکې په ټول هر څه د قبضې کوشش کړی دی. خو اوس هم څه ځایونه په قانوني تور باندې د خان په نوم وي خو هغه د خان نه پټ شوي وي. د څو میاشتو د کیس نه پس هر څه خان ته واپس ملاو شي او قبضه کولو والا جیل ته لاړ شي او خان د ښار د ټولو نه غټ بزنسمین جوړ شي. د هر څه د ملاوېدو نه پس خان او د هغه مور او خور اوس ډیر په خوشحالۍ سره وخت تیروي. خو د ټول سلطنت د واپس راتلو نه پس خان دپاره دا هر څه اوس یو بوج جوړ شوی. خان په خپلو میټینګونو او په خپل کار کې دومره مصروفه شي چې هغه سره نه د خپل ځان دپاره ټایم وي او نه د خپل کور والو دپاره او د هغه د مزغونه دا خبره بالکل ودی وي چې دا هر څه هغه ته د چا په ذریعه ملاو شوي دي. بل طرف ته عایشه چې خان سره ډیره زیاته مینا پیدا شوې وي د خان د یو ځل لیدو دپاره بې سکونه وي. یوه ورځ چې خان هغه هوټل ته ورشي په کوم کې چې عایشه ډایرکټر وي د خان په راتلو سره عایشه دا سوچ کوي چې خان به هغې له ډیر ټایم ورکوي. خو خان خپل میټینګ کې دومره مصروفه وي چې هغه ته د عایشه د موجودګۍ احساس هم نه کیږي. د هر څه لیدو سره عایشه ډیره زیاته خفه شي او د میټینګ د ختمېدو نه پس عایشه یوازې ناسته وي او دا سوچ کوي چې مالا پکار دی چې زه اوس خان هیر کړم ولې چې زه اوس د هغه یو معمولی نوکر یم او هغه زما مالک دی. عایشه په هغه هوټل کې د نوکرۍ نه استعفا ورکړي او د هغه ځای نه لرې په یو بل ښار کې ځان له یو وړوکی شان هوټل جوړ کړي او په هغه هوټل کې خپله کار کوي او ډیر په سکون او عزت سره وخت تیروي. بل طرف ته خان خپل مور او خور سره ولاړ وي او د هغه مور او مشره خور هم د خان نه دا ګیله کوي چې ته په پیسو کې او په کاروبار کې دومره مصروفه شوې چې ته خپل کور له او خاندان له هم ټایم نه ورکوي. د خان خور هغه ته وایي چې ما ستا دپاره یو جینۍ لیدلې ده او موږ غواړو چې زر تر زره ستا واده وکړو. خان چې د واده باره کې واوري نو هغه ته خپل د مسترخانې پخوانی وخت او هغه جینۍ عایشه رایاد شي د کمې په وجه چې د خان ژوند بدل شوی وي. خان سمدستي خپل هغه هوټل ته ورشي او چې د عایشه تپوس وکړي نو د هوټل عمله هغه ته وایي چې هغې په دې هوټل کې ستا د میټینګ نه پس کار پرېښودی دی
خان چې دا خبره واوري نو هغه ډیر زیات خپه شي او هغه پوه شي چې عائشه د نوکرۍ نه ولې استعفا ورکړې ده. خان په ټول ښار کې پیسې خوري کړي او د عائشه په تلاش پسې خلک ولیږي. ډېرې ورځې تېرې شي خو د عائشه بالکل څه پته نه لګي او خان اوس عائشه پسې ډېر زیات خپه وي او هغه عائشه سره واده کول غواړي. یوه ورځ یو کس راشي او خان ته وایي چې عائشه په بل ښار کې اوسیږي او هغې خپل هوټل جوړ کړی دی. بله ورځ عائشه په خپل هوټل کې موجوده وي چې په دې کې خان د هغې خواله راشي. عائشه چې د خان ګاډي ته او نوکرانو ته وګوري نو هغه په خان کې بالکل څه دلچسپي نه اخلي او د هغې خان اوس بالکل نه وي خوښ، ولې چې په هغه کې اوس د مالدارو خلکو عادتونه راغلي وي او په هغه کې اوس هغه ایمانداري، مخلصي او سادهوالی بالکل نه ښکاري په کوم چې عائشه مینه شوې وي. خان عائشه ته ډیر زیات آفرز ورکړي او هغې ته د واده دپاره هم وایي، خو عائشه هغه ته وایي چې کوم خان زما خوښ شوی د هغه نه ایمانداري او مخلصي په مسترخانه کې پاتې شوې ده. په دې وجه زه تا سره واده نشم کولی. دې خبرې اورېدو سره خان ډیر زیات خپه شي او د هغه ځای نه واپس راشي او هغه دا سوچونه کوي چې هغه به د عائشه په زړه کې دوباره څنګه ځای جوړوي او په دغه سوچونو دوران کې هغه ته دا معلومه شي چې د بینک بیلنس تر راتلو نه پس هغه سره د چا دپاره هم وخت نشته چې په دې وجه د هغه نه هره یوه رشته پاتې کیږي. هغه خپل مال په غریبانانو او مسکینانو خرج کول شروع کی او هغه د دفترونو کار هم په مختلفو ټیمونو تقسیم کړي چې په دې سره د هغه نه د کار بوج ډیر زیات کم شي او د هغې نه پس هغه خپل خاندان والو ته وخت ورکول شروع کی. او یوه ورځ خان د ځان سره خپل مور او مشره خور د عائشه خواله بوزي. عائشه چې خان ویني نو هغې ته په خان کې هغه زوړ خان ښکاره شي کوم چې به په مسترخانه کې کار کوو. د خان مور عائشه ته وایي چې موږ ستا رشتې غوښتو دپاره راغلي یو، ولې چې زما زوی تا سره ډیره زیاته مینه کوي او هغه ستا په وجه خپل د کار بوج ځان نه کم کړو او خپل ځان لای او موږ له ټایم راکول شروع کړل. عائشه چې دا خبره واوري نو هغه ډیره زیاته خوشحاله شي او هغه د خان مور ته د رشتې دپاره وکړي او دغه شان د هغوی دواړو واده وشي. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ.